د نن ټکی آسیا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. که دا ستاسو لومړی راتګ وي، هیله ده زموږ په چینل کې اشتراک وکړئ او د څنګ بټن یې هم ووهئ. نورو ملکونو نه ایثار کړم، په همدغه مې وزنې والي صاحب، په همدغه مې بندي کوي. والله العظیم چې زه د مدرسې له میدانه وړم، نه د سنګر د میدان نه، هغه کله وړی شي؟ خو نه شي وړی والي صاحب. والي صاحب د ما ګیله کېږي چې ته مانه د صلحې خبرې غواړې. تا ته په میدان په صلح په دفتر کې سړی ناسته، خو ته له ما نه صلح غواړې. والي صاحب ما تنګوئ، ما چغوئ، له دې نه تاسې ګټه اخلئ که نه اخلئ؟ همدغه رئیس صاحب جمهور ته خبره ورسوه. تو خدای والي صاحب، ای ولسونو قومونو چې 500 بندیان خلاص وو، په 320 بندیانو څه کي؟ دا بانه ده او که نه؟ ما په ان باندې رئیس جمهور دې صرف خپل قدرت موده اوږدوي، خلاص کېږي دا 300 بندیان چې خبرې شروع کېږي که نه؟ نو کله یې خوشې کړي، په خپله باندې موده اوږدوي. والي صاحب محترم، په ورځ د قیامت به د خدای مجرمې چې ته د ما خبره د رئیس جمهور غوږونو ته ونه رسوې. خیر ده که ما قتل مې دي کې په ډیري کې اوسېږم، دفاع نه لرم. غریب سړی ورونه مې په ګردیز کې اوسېږي، زه دلته مدرسه کې اوسېږم، و ما دې مړ کړي. خدای دې صلح وکړي کېدي نه له طالبانو سره، دلیل دې پیش کړي. د طالبانو سره مخامخ دلایل نشي ویلی. عبدالرحمن المرې رانیولی او نایل شاه یې دلته 10 ګزه وویسته، په ما خو نایل شاه باندې جوړه کړې. خلاص که بندیان چې زه اواز اوچت کړم چې طالبانو جوړه وکړي. د سیاسي پروسې مخ کار کوئ. کوم کسان چې صلح کوي یا یې نه کوي په قطر کې راست. کوم علما چې د جهاد آواز یې اوچت کړی ده هغه په سنګرونو کې ناست. که ما ته مجبوره ما محتاجه یې، زه غریب سره د دغو علماو بله وروسته به روی ته راغلم. ای علماو راسره وایي، بعضې کسان که نه وایي. والي صاحب هغه والي صاحب ته وایم، د طالبانو خپل والي صاحب، والي صاحب تاسې سره پلانۍ بندي ده، ما ته یې راخلاص کړه. والي صاحب دا د ما قوم ده، دا د ما قبیل ده. صحیح شو؟ والي صاحب بس ته جوړه نه کوي، ملي اردو مونځ کوي، وایي چې تر څو دغه یاران په دغه ځای کې پراته وي. والي صاحب دا په کوم منطق دلته پراته وي؟ د امریکایان پرون چې ما ورته روس سره جنګ وکړ، ته د ما پلار و د ما نیکه وي، هغه له روس سره جنګېدل، نن په کوم منطق باندې امریکایان دلته اوسېږي؟ ولې نه ځي؟ دا تاسې له ما نه ګیله کوئ والي صاحب چې د پردیو په خبرو. والله د پردي په خبره نه یم، افغانه یم، مور مې افغانۍ وه، د بعضو شیوخو لیدلې وه، سپین سرې وه، د اوږد ټوپک هغه یو ډس چې دی هغه یې زده و. دې به د ما ساتنه کوله، خو ویې نه ساتلم. بیا هم زه راغلم په ټولو ضرورو ته صرف په دې حق وینا باندې، که نه چې خدای پیدا کړی ټوپک مې نه دا اچولی. تا راته وویل وایي د روس وخت کې به دې جهاد کړی، زه کم عمره وم، دا ګیره مې دلته سپینه سوه، صابي دوایي خورم. ته به وایې چې لیونی وي، لیونی نه یم، بهرن ټول دغسې دي ټینشن کې کار شوي. والي صاحب محترم، د صلح ادرس معلوم ده، د جنګ او د قتل ادرس معلوم ده، خو دا به نه کوو چې په هغې زور نه رسېده، هغه ته یې منډه کړه، هغه متل به نه کوو. جناب رئیس جمهور ته په خلاصو غوږونو باندې دا پیغام ور ورسوه چې دومره د خلاص کړو 320 نفره محض بانه ده. یو دغه کسان چې دې مونږ د دوی غلامان بولې جناب والي صاحب، د هغو غلامانو په وخت کې ولکه دغه پښتانو په دې سینه دا تار تېروی سو، داسې تار یې راته تېر کړ، ما دې د خدای په ذات قسم یې اریوب دا زوی ته چکر ته تللی وم، په زړه باندې بېرته ته راغلی. دا د دوی حکومت ته ولې ویدلي؟ خو هغه طالب چې یو کوتک ورسره و په هغه کې په تورخم کې، زه وړکی چړی وم ورته ومې وایي ویستو ټوله ملیشه به یې کته وزغروله. ولې ویده یې؟ دا بې دفاعي دا فایده نه شي علما مړه که، خو که دا فایده یې مونږ دلته 600 راغلي یو، یو هم کور ته نه ځو، تا په دې دربار کې مړه که چې تاسې په امن څه. ما خدای ویني چې زه د وطن په حق کې څومره عقیده لرم. والي صاحب محترم، زه د وطن بچی یم. رسول الله مبارک چې کله د څه وکړم چې دا بچیان مې نه پرېږدي، نن زه څه وکړم چې ما خپل افغاني نه پرېږدي؟ زه چا قتل کړم؟ زه خو والي صاحب محترم دلته سرحدي پولیسو نه پوښتنه وکړه چې دا چا مړ کړه؟ نایل شاه مولی. زه خو دې خلکو مړ کړم حاجي صاحب، ولې مې وزنې؟ ګناه مې څه ده؟ قرآن وایم خلکو ته. بیا هم والي صاحب د تاسې لاس د حکومت لاس نه بدلو. که یو طالب د تا په نیز ګناهګار، یو ملا د تا په نیز ګناهګار ده، راسه له دې مرۍ نه یې ونیسه، بندي یې کړه، خو محکمې ته خو یې وسپاره واجب عبدالرحمنه 200 ډزه خو یې مه وله.
رانهونه ډاکټر صاحب په احساساتو کې کنټرول سره نن دا د حق منبر ده دا خبرې ما نه کولې والي صاحب خو ځکه مې وکړې چې دا نوبت راغی یو د ما نوم ورکړي ورته یو دی د 200 ډزې زه دغه سوال کوم دا د علماو د عوامو وکړه زه به صلح د مخې ته سم خو ما هم وراکه پرېږدې که نه وګورم مولوي عبدالباقي صاحب دېرش ګزه په کابل کې وو څه ګناه یې کړه مولوي عبدالغني برادر سره یې کتلي وو ولې ځان ته حفاظت نشي ورکولی دغه خلک ما ته به څه حفاظت